به مسلمانېږي او زه به مشرف ته نکاح تړم. چې راشه یو خو ځان سره ګرځې، یو ور سره بلم بونډۍ ده چې د دغه هم درته نکاح وتړم. ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي، یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه تم ته په منډه نن وګورئ، نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو، منګه پښتانه، منګه پښتانه، منګه پښتانه، هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي، سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري. چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري، زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم. دا نن داسې د اوس ملک شو. کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره، وایي په ایمان دې بازار کې ایکې پاوې د فکر ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی، میں تو آج 14 سال دی ہاں، میں ان پھوسی ہو گئی ہاں. تا پھسکائی دی کنه ټوله ورځ د خدای د عظیم د پاکستان حکومته کدی په زړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم، الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا. د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې، آسان چل دی. یو ښځه که د معتبر نه وی د غریب خیر دی. د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا بې حالي، کرانه ښځه راووته ګیره مې کله کوي. خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم، نړۍ دبلدین دی. هغه ورځ ناستمه د یو تیکو والا د زوی جنج تېرېدو، نه تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل، وایي ستا مال په کومه نو بیا مې ورته وایي ماللکه مبارک شه د زوی واده دی. ویل بس هغه ارامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شوم. ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم، چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم. ویل ولې؟ مال د ډم قوم امام هم ډمي، زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم. ستاسو ټول ودونه لعنت دی. په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ، شاله دې کې به صحیح ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې، او ورسره دوڼدوڼې هم ناستې مخکې. زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا د موټر را باندې تېر شي نو ما نه دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې. بیا زمونږ یو اشنا دی
د هغه وادونو بینډې پې راوستې ما لکه دا دې سارامتوب کړی دی ویلې مور مې وی چې آخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه ډیپو دی دیکھو وګورئ دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتګ او دا زیاده دا د دې ځای ته راوستو چې رستو دا ډولکي پکې ښکاري الکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې رستو دوپړی غږی خزړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلی کړي او دا دغه دومره دومره ده ټیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزي والا نه تپوس وکړه بینډۍ په څو دي وایي جي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې دي مال دا یو وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو لوی ټینکرې ته ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي دی د نرۍ او غټ تکبیر همدغه نرۍ او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دی که نه دی سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کېږي تاسو به بیا راپاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد د یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې رستو دي پلانې زنده‌باد بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمت ما نه دی ووټ ورکړی په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده نو زه हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया दी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन زه خو دې د خاورو تیلو ډیوه نشم بلولی او د شاهانو بنگلې کې دې چراغان جوړي زه دې په سوی ګیس روټۍ نشم پکولی سوی ګیس 8% نور ګران بجلی 8% نور ګران پټرول 8% نور ګران مطلب دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشته کې کینې
او په سوزکای کې کیننی چرته په مزده کې کیننی او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي یو موټر په 1 کروڑ روپے باندې یو موټر تاسو باندې ټول ورځې ګرځي چې بنګې در باندې وي تلاړ شي د سپي غوندې په سوړه کې نه نوځي او خان چې د لاړ شي په بنگله کې سم اوس د لونو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي مولیان په کلی کلی چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نوراللہ کا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں بے ادبی دی معافی زما خله لگا بیډه بدا یو را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ترانلې ما سال لور د 100 کالو وا ول د 100 کالو منغه تکړه و مړه مال کا معشومه د دعا ضرورت ته ول هغه له بورا وا زمونږ خزه ک الله پاک دوی ته د چرګو مرض راوړي خدای چې کله وبا راځي الله د پاکستان په خزو راوړي ټول امین کوي خدای که زمونږ مور او خور پکې وي او خزه پکې وي خدای دې د چرګو په مرض مردار کړي سړی نره او غټ تکبیر پرېدا آرام کین دغه وخت کې نره تکبیر او بیا وروسته یې سم وخت کې دی سړی لاوده پراته په کورونو کې او خزی بیا دا صحیح کني بالکل وی کنه دغه خدای دې قرآن کنو د دې پوزې 70 ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده سبا وای د پاکستان به څوک جاړي غریب به جاړي دا غریب د سور بچي چې دانن په بجلی اوس چا چټرا کو چې بجلی مهنګي ہوگی ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکیلان دیم کې نه سوی ګیس مهنګا ہوگی اچھا ہے چې په سوی ګیس روټایم پخا نه کړې اوس درته بمبو تم میټره لګي مبارک شاه نورمل ټول